نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم موږ د دې خبرې بیان شروع کړی و چې موږ به تاسو د ښیو په سنت طریقې باندې د مونځ کولو طریقه، هغه طریقه چې کوم دی هغه صحابه کرامو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه رانقل کړې ده. هغه طریقه به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښیم د احادیثو په رڼا کې. د ټولو اول چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کله به مونځ شروع کوو نو دوی مبارک به چې دی قبلې ته مخ کول، لکه د ابن ماجه شریف د حدیث دی حضرت ابو حمید الساعدي رضی الله تعالی عنه روایت دی فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله مونځ شروع کوو نو هغوی به د قبلې طرف ته مخ کولو. دغه رنګې د حضرت شدی رفاعه بن رافع رضی الله تعالی عنه په حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کله تاسو د مونځ کولو اراده وکړئ نو په ښه طریقې سره اودس وکړئ او بیا چې دی د قبلې طرف ته مخ کړئ او بیا تاسو چې دی هغه تکبیر ووایئ. نو په منځ کې د قبلې طرف ته مخ کول فرض دی. اوس یو انسان دی هغه د قبلې نه علاوه بل طرف ته مونځ وکړو، د دې انسان مونځ ونه شولو. په دې کې اوس درې مسایل تاسو یا ساتئ چې په هغه دریو حالتونو کې انسان د قبلې نه علاوه بل طرف ته مونځ وکړو بیا د دې انسان مونځ وشولو. هغه درې حالتونه کم دي. یو حالت پکې دا دی چې انسان ته یو انسان دی په یو دشته صحرا او په یو بیابان کې روان دی او داسې څوک نشته چې دې ته نه معلومات وکړي چې قبله دې طرف ته را کو دې طرف ته را. دی اوس په دشته بیابان کې روان دی، صحرا د انسانان هم نشته دی. د خپل ذهن اونجنګولو او د دو ذهن په دې طرف باندې وبس کړي چې قبله دې طرف ته را، حالانکه قبله دې طرف ته نه وه، خو دو ذهن یې په دې باندې وبس کړي چې د قبله دې طرف ته را او د دې طرف ته مخ کې مونځ وکړو. وروسته ورته معلومه شوه چې یاره قبله خو دې خوا وه یا دې خوا وه، نو د دې انسان مونځ په دې سره وشو. دویم هغه کس چې هغه په جهاز کې سفر کوي، جس کې او یا په ریل ګاډي کې سفر کوي. چې کله په جز او په ریل ګاډي کې یو انسان سفر کوي نو اول چې کله دی چې کوم دی په دغه کې مونځ کوي په جز کې او یا په ریل ګاډي کې، نو دی به د قبلې طرف ته مخ کوي. چې کله د قبلې طرف ته دو مخ کړلې بیا خیر دی کو د جاز او د ریل ګاډي مخ بل طرف ته اوړي، د دې انسان مونځ کېږي، ډېرې د خپل مونځ پوره کړي. یا یو انسان په سورلۍ باندې روان دی او سورلۍ باندې د انسان مونځ کوي، نو اول به د سورلۍ مخ د قبلې طرف ته برابر کړي، هلته خو به اسم چې کوم دی اشارې باندې مونځي، نو د سورلۍ مخ دی د قبلې طرف ته مخامخ کړي، الله اکبر دو کې نیت وتړي، بیا خیر دی که د سورلۍ مخ د قبلې طرف نه راوګرځي، د دې انسان مونځ په دې سره کېږي. البته یو انسان ته پته شته چې قبله دې خوا ده او دو قصدن عمدن دې خوا ته مونځ وکړو، د دې انسان دا مونځ ونه شو، دی به دوباره اعاده کړي، دا مونځ به راګرځوي. بیا چې کله قبلې طرف ته مخ کړو د ټولو اول به نیت تړئ. نیت څنګه دی؟ یا زمونږ د پښتنو نیت دی، اصل نیت دی، هغه اصل نیت درته وسپیم. زمونږ پښتانه یو نیت کوي، نیت تړم د زړه د اخلاصه، لکه مثلا د سحر د مونځ درځویم، نیت تړم د زړه د اخلاصه 2 رکعته سحر فرض مونځ کوم په دې حاضر وخت، په دې حاضر امام پس او د دې حاضر جمع خاص الله تعالی محمد کعبه شریف په لور کې الله اکبر ډېر زیات اوږد چې دی هغه نیت دوی جوړ کړی دی. ما ته نه داسې اورېدلی دی، تاسو به ترې بل شان اورېدلي. نیت څه ته وایي؟ ګوره الغنا غنا النفس، حقیقي مالداري د زړه مالداري ده. ستا په زړه کې د یو څیز اراده راغله، بس دغه د ستا نیت دی که نه. تو په دې ارادې سره راغلې چې یاره زه چې دی د سحر مونځ کوم، بس دغه د ستا اراده نه کو، ته په خولې باندې هېڅ سم ونه وې، نو دغه د ستا نیت وشولو. یو او بعضې ملګري داسې دي یاره زمونږ تهجد زړه کېږي خو لیکن د تهجد نیت نه راځي، نو تا ته بس مونږ څنګه ویو چې دا چې کوم دی تهجد نیت داسې سره چې ته په دې ارادې راپاسې چې زه تهجد کوم، په خولې سم مه وایه، په زړه کې دغه راغلل، دغه د ستا دپاره نیت دی. بهر کې که یو انسان په خولې باندې ووایي نو څه ګناه وغیره دا پکې نشته دی، او په خولې باندې به موږ هغې کسانو ته ښولو چې هغوی به چې کوم دی هغوی ته به څه شی و، هغوی ته به شک راتللو، وسوسې به هغوی ته راتللې،
مونږ به په خولې باندې هغوی ته خولو. لکه بعضې کسان وسوسې ډېرې کوي چې زما نیت شوی دی یا چې کوم دی نه دی شوی. دویم نمبر تکبیر چې کوم دی لاسونو اوچتول دي الله اکبر ویلو سره. حضرت وائل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معصي کړلو چې هغوی به تکبیر ویلو او دغه دواړه لاسونه مبارک به چې کوم دی اوچتولو. دغه رنګې په ډېرو روایاتو کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به کله تکبیر ووایي لاسونه مبارک به اوچتول. اوس به چې کله موږ لاسونه اوچتو دا لاسونه په کم حالت کې موږ اوچتو؟ لاسونه به دې ځای پورې اوچتو کو دې ځای پورې اوچتو کو دې ځای پورې؟ نو په دې کې مختلف روایات دي. د ټولو اول به درته زه دا خبره کومه چې لاسونه به کم ځای پورې اوچتې. چې کله لکه سړي لاسونه اوچتوي نو هغه به تر کم ځای پورې اوچتوي. دغه رنګې د حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنه چې کوم دی هغه روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ای وایله چې کله ته مونځ کې د خپل لاسونه د غوږونو ته برابر اوچتوه. دا طریقه د سړو ده. او چې کله ښځې مونځ کوي نو د هغه دغې سینې ته برابر لاسونه اوچتوي. دغه رنګې حضرت سشري ام درداء رضی الله تعالی عنها فرمایي د هغې چې کوم دی متعلق راځي چې هغې به دا دواړه لاسونه مبارک تر د اوږو پورې اوچتولو. او د حضرت چې دی احمد بیبي د هغوی چې دا څومره زنانه دي د هغې چې دی هغه متعلق راځي هغوی به د سینې پورې لاسونه اوچتولو. نو ښځو له دوه قسمه لاس چې کوم دی اوچتول چې کوم دی ثابت دي. یو دا وله جایز دی چې ښځه داسې کوي الله اکبر د سینې پورې. دویم تر د اوږو پورې لاسونه اوچتول هغې له جایز دي. اوس به سړي لاسونه څومره اوچتوي؟ نو لکه مختلف چې کوم دی هغه روایت دی. بعضې فرمایي په بعضې حدیث کې راځي چې لاسونه داسې اوچت کا چې د ستا دا ګوتې د غوږونو دغې نرمۍ سره ولګي په داسې انداز کې اوچت کا. او بعضې فرمایي نه داسې اوچت کا چې دا ګوتې د دې نرمو سره ولګي. او بهر کې دغه رنګې چې کوم دی تاسو د خپل لاسونه اوچت کې. دا لاسونه به څنګه اوچتو؟ نو په یو روایت کې راځي چې دا لاسونه په داسې انداز کې اوچتوئ چې د ستاسو د تلو دا ګوتې دا چې کوم دی د قبلې طرف ته مخامخ وي په داسې انداز کې دي. دا ګوتې به موږ څنګه ساتو؟ ګوتې به نه ډېرې کلو وي نه به ډېرې تنګې وي مګر څنګه به په نارمل حالات کې به نه به کلو وي او نه به ډېرې تنګې وي بلکې په نارمل چې کوم دی کم حالات دي هغه درمیانه حالات دي. داسې په داسې انداز کې به تاسو چې دی دا دغه به پرېږدئ ګوتې. نو دوره مو ویلې بیا به د لاسونه مونږ په کم ځای باندې ږدو انشاءالله هغه به تاسو ته په را روان درس کې چې کوم دی هغه به درته زه بیا ووایم.